بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنځلسم نمبر آیت د سورې نساء د مخکې آیتونو کې الله رب العزت د میراث مسله ذکر کړه تفصیلي. سړی مړ دی، د هغه نه یو لور پاتې دی، د هغې میراث دوه لوڼې پاتې دي د هغې، او که هلک بچی ترې پاتې دی عصبه. دې سره په دې خوا کې سړی مړ شو، مور پلار یې پاتې دي، نو د دې سړي بچي شته او که نشته، که یو صورت حل که نه بل. ښځه مړه شوه سړی ترې پاتې دی، اولاد یې شته که نشته دی، یا سړی مړ شو ښځه پاتې ده اولاد یې شته که نشته. آخر کې د میراث مسله ذکر کړه، بیا ترغیب دوستان له بشارت، او چې کوم انسانان مخالفین دی هغوی له یاره. نن پنځلسم نمبر آیت کې اوس بل حکم ذکر کوي. واللاتي دا منه هغه زنانه یأتینا چې راته کړی دی د بېحیایۍ لره من نسائکم ستاسو د بیبیانو ونسئ علیهن په دې باندې اربعة څلور منکم ستاسو نه ګواهان. الفاحشه د مقام کې معنا د زنا، من نسائکم معنا مسلمانان نو ښځې، اربعة دا تی کې اشاره شو دی چې دا مذکري، او منکم معنا مسلمانان. ابن قیم رحمه الله بیا دا خبره ذکر کړې ده په الطرق الحکمیه 3 نمبر صفحې نه را په دې خوا چې د زنا په باب کې څلور ګواهان دي، عامو کې دوه دي، کله د ماشوم ګواهي هم قبلېږي او کله د غیر مسلم هم، کله د یوې ښځې په باب د رضاعت کې. چونکې آیت مجمل دی، سورې نور به تشریح کوي. فإن شهدوا که چېرته دوی ګواهي وکړه نو فامسکوهن بیا بندې کړئ دا فی البیوت پر یو کورونو کې حتی تر دې چې وفات واخلي دوی لره مرګ. فامسکوهن معنا بندې کړئ، خو لیکن ګواهي په هغه دقیق نظر باندې چې دې کیفیت باندې چې هغه په د احکامو په تفسیرونو کې د هغې تشریح ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې چې وفات کې دې لره مرګ. مرګ څنګه وفات کې معنا اخوالي. او یجعل الله یا الله وګرځوي لهن دوی لپاره سبیلا لاره وګرځو رسول نور کې. شاده شده شي د هغې لپاره یو حکم دی، او غیر شاده شده شي د هغې لپاره بیا بل. د وروسته آیت کې اوس دوه قوله دي. اصل کې به دې کې شپږ قوله علماو لیکلي دي چې واده یې کړی نه دی کړی، چاله سب دی چاله حد دی. خو اول زنانه ورسره ولګوه، زاني او زانیه ده. مخکې دی چې تاسو ورباندې حد جاري کړي، نو په دې وخت کې دې له سختې خبرې وکړئ چې د الله بندګۍ او د الله بنده تاسو مسلمانان یاستئ، د مسلمانانو په ټولنه کې اوسئ، ولې دا کار کوو تاسو؟ هغه دوه کسان چې راته یې کړی دی بېحیایي لره منکم ستاسو نه ورکوئ ضرر دوی لره په سوء او شتم. او دویم قول علماو لیکلی چې د آیات ولګوه هغه چا سره چې عمل د قوم لوط کوي. ضرر یعنې هغه دوه کسان چې راته کوي دې بېحیایي لره منکم ستاسو نه ضرر ورکوي. ضرر یې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاعل او مفعول دواړه قتل کوي. چا ویرایي د امام له خبره سپارله شوې ده، چا وی دیوال پرې وغورځوئ، چا وی غر د سر نه وغورځوئ، چا یو چا بل. خالد بن ولید ابوبکر له ویل دلته داسې خلک دي چې سړی دی یو هلک یې ځان له په نکاح کړی دی، ابوبکر رضی الله به ورته حکم وکړو د سوځولو. فإن تاب که دې توبه ویسته په اصله اصلاح د عمل وکړه نو مخ دې واړوي، بیا ورته روح مه یادوه چې ګوره ته دا رقم دی دا رقم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي چې یو سړي ګناه کړي بیا توبه ته ایستلی بل پیغور به ورته نه ورکېدی شي، که بیا په ګناه کې اخته شو اولنی سبب چې سړی مجرم دی. ان الله یقینا الله دې توبه قبولونکی او رحیم مهربان. تواب هغه ذات ته ویلی کېږي چې طریقه د توبې خلکو له بیانوي او بار بار توبه قبلوي، او رحیما د توبې نه وروسته بیا معامله د رحم. انما التوبه انما قبولیت التوبه وس د توبې شرایط. انما التوبه یقینا قبولیت د توبې په الله باندې حق تفضلی د واجب نه دی. للذین غشار یعملون السوء چې عمل کوي بد بجهالت بنا خبري ثم يتوبون بتوبه باسي من قريب زرا. بجهالت دا معنا نه خبر سوال دار چې سړی کوي ګناه کوي به خبر نه. د انسان چې کله ګناه کوي به حل د ګناه کې دا نه خبر دی، لکه لیز انسان وهو مؤمن. الته محدثین څوارلس توجیهات بیانوي. توبه به دا معنی چې په دې کې به سړی پښیمانه
خپل باندې استغفر الله وای دا ګناه به الله لپاره پرې دی د الله حق به الله ته ورکی د ګناه په سره به علم ولري او من قریب دلته ویل زره به وباسي توبه نیکان ملګری به انتخاب کې د مخلوق حق مخلوق لور کې قبل الغرغره او ځان به بنګي استعمال لکه وحشی رضی الله عنه حمزه شهید کړو به مسلمه القضاء مردار کې فاولئک فذاخل چره يتوب الله عليهم الله رحمت را ته وي بده باندې وکانه الله عليما حکیما دی الله په حکمت ولا حکیم هغه ذات ولګي چې په واقع د امور خبرداري الذي لا اعتراض على افعاله هغه ذات ولګي چې په هغه باندې اعتراض نشي کېدلی او العالم بالدقائق روسیت کې وسوید توبې او مسله دا وره چې څنګه حالات کړه چې غرغره کې توبه الله نه ني وليس التوبه ان توبه للذين اغشال يعملون السيئات عملون كيبدا حتى اذا حضر نجد شيء دوی لړمار مر چې راغنه به خو نشوي نو حضره کې معنا د قربه دیم قول دا علماء لیکل چې حضره کې خپل معنا ده لیکن الموت نمخ کې عبارت په حسب د مصاب ده اسباب الموت قال بيسوي اني تبت الان قال ايوه تابع ونه ویلي ذکر ځنه نه ده وللذین توبتا غچا يموتون شمر شویری وهم بدشا چې غیر مسلم دي اولئک داخل چې ذاتنا لهم عذابا الیما من کې ارکړه دوی له عذاب درناک الیم فاعل اوسه مصدر مبني الفاعل چارګری چې مصدر مبني مفعول له صحیح قول دا چې مبني الفاعل له ورس آیت کې وسدا وایي چې زنانه نه څنګه تر څو پر شي کوم مہر تاسو ته اغل ورکړي دا غد خلع بزریات والے نه او که زوم بو سره کوي ټیک دی صفات به بده نور به خي یا ایها الذين امنوا يا ایمان والو نه دې کړه دا لفظ راغلی دی لا يحل لكم ندی چې تاسو سره چې میراث کې وي چې زنانه بزور کونډه د وساس ما کونډه د بل چل نه پاتې کیږي نه او متنګ وې دا ریته سبو دې فارجتا شوي سي بعد ما باز هغه ساته ته مهن شوي مور کړي دي الا ان مگر کدوې راته کوي به ایمان ښکارا کړه به هي باندې راته کوي به جدا خبره ده په دې وخت کې دخولي په صفات باندې به احتمال والا قاعده وره وعاشرهن وجن ترګي دي زنانو سره بالمعروف په ښه طریقه معروف چې دغه حسن شریعت معلوم کړي دي کته پرې زنانه کې صفات بد دي فإن كرهتموهن کتا صفات غني دا زنانه فاسا امید ده ان تکرو شان شو شی بد غني وای جل الله فی خیرا کثیرا الله به وګرځي پای ګډي لوی خیر حدیث کې مړای شوی پښتنه جوړه شوی ده کني غي ماتيږي او کم نشي پرې دی هغه حال کې او ټیک ده چې صفات به بد نه بد زبانی ده یا بل مسله ده الله رب عزت وکي نور کیسه صفاتونه برابر کړي نو دې وجنه صبر وتا صلی الله علیه کوي ورسره کې وځه خبره ذکر کړې ده سړی دی او به تور مثال هغه غوړي د زنانه طلاق کی نو کوم هر شي ورکړي هغه به بیانالي وای نه راتم کشر ته میرا دوه چې بدل کې وزنانه مکان زوجین په ځای دبل دلته زنانه معنا ده واتیتم تاسو ورکړي یو د دوی لړ قنتارن خدانه ډیر مال عمر رضی الله عنه تقریر کولای دا ډیر مہر سبب د فخر مګنه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ډیر مہر وي نو یو زنانه ورته چې شو له زموږ بارے کې خلاق قنتار ول عمر خاموش رضی الله تعالی عنہ شګان بدل اعتراض کې چې ګور عمر نه پوهیدو نعوذ بالله من ذلک فقه نه لره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهج السنه کې د متعدد جوابونه کړی دي شاول دا واقع دا کنه ده کشیم عمر دا جواب نه کړي تواضعا یو عظمت او بل نقشن رخصت او بل د فخر مګنای ډیر جوابونه نور مشتا فلا تاخذوا تاسو ماقل منه دین هیڅ شی ایت سو اقل بهتان بتهمت او قشان بګونه کارا بهتان کې معنا د حیرانتیا یو کس یو کار نه کړي وی سبل سره باندې وروتړي هغه حق حیران کی نو دا تاسو الله مکوي مې اخلي زګه دا تهمت ته تنروا عمل له ورسایت کې وسوجه بیانې وکيف وسن تاسو دا اخر وقت افزاها الله چې رسول کړي باز تاسو اله بعض باز نور لا جما باندې او بل هغه قسم منکم تاسو میثاقا غلیظا او مضبوط لوز العهد المؤكد باليمين چې بلانه د بلانو مثال درکړي و باندې کې شری محمدي باندې او دا ورسایت کې وسدا محرمات بیانې حاصل بدای شي دا کوم زنانه هغه استپلر باندې کړه هغه باندې کوي دا باندې کوي دا ورته بجاهلانو او تاسو په نکاح سره ماخله ما هغه چې په نکاح کې تاسو بلارانو من النساء زنانه الا ما قد سلم غراغه چې مخکې شوی ټیک په خاصه معنی کې حکم شوی هغه جزاري انه كان يقينا ذا بحيد ومقتنو دي من الله وسجي وساء سبيل ودير بدل شرعا عرفا عقلا
څو در باندې حرام دي حرمت حرام کړی شوی دی علیکم بتاسو باندې ساسو مهندې او بناتکم ساسو لرین او د قشان ساسو خويندې ساسو ترورین د بلار د خانو ترورین د مور د خاله وبنات الاخ او د قشان لرین ضرور لري وبنات الاخت او لرین د خورش خورزي او امهاتکم ساسو مهندې هغه چې په درکړی تاسو ته رضای مور څنګه سبیل سببي حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم شی بنسب حرام دی هغه رضا کې حرام او لبن الفحل کې به ام مسله علماء لیکلي دا اگر کوم مرجدار خو لیکن دلته کې د پلار د وجنه پاږي کې شوده پیدا شوی دي نو هغه د شو لګستا درځي مور لوري اولاد د ویل خو به رضاعت څومره د حنف علماء وایي چې دا مطلب ذکر شوی یو ساس کې اول نه ظاهر دا معنی چې دا پنځه کړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي او د 2 کالو په عمر باندې بسړی ماشوم به پورته بنئ هغه نور څه به رضاعت ثابت دي چې رسول الله چې کوم واقعات مستثنا ده زه تفسیر به حدیث کې راغلی دی او ساسو خويندې ونه رضاعت نه و امهات نسائکم او د قشامین درزنانه ساسو شهیر ویل شخوا کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ویلی و جنډا وسره روانو چې بلانی سړي سره راوړل چې دې پوښګه چرته رواني و دې سړي د خپل خوا کې سره زنا کړی دا نو سره وامه او ساسو پر غټیانه هغه په حجور کوم چې تاسو په تربیت کې من نسائکم ساسو ربي بیانو ربا ابدا من ساسو پر غټیانه په حجور د غیر اتفاقی احترازي نه دی دا مقصد نه چې په تربیت کې نه لري سره نکاح وکنه طبعا چې سره کونډه اخلي نو دی وخت کې زنانه ماشوم او سره راځي واغا دخلتم به ان جبدي باندې تاسو دخول کړي شي ما فإن لم تكونوا كثيرا دخول به نه کړي فلا جناح علیکم به نشه تاسو باندې ګناه ویل په نکاح سره والي خو ابن کثیر به دا مسله کې مسله دقیقه زوی د وخت په نکاح کړه واده کړي کنده واده کړي نفس په نامه باندې شو هغه سړي حرام ده او که وخت ته په نکاح کړو د هغه سره د جما وکړه نو به لوري در باندې حرام او که جما د نه کړي به لور جایز ده بل او د قشان اخر د زامن ساسو الذين اغم من اصحابكم جساسو د شاګان ندي متبناګان ندي انګورو وان تجمع بین الاختين وبلدا چې جمع والینو کې ما بین دوه خويندو کې څه به هغه سره رحم فوت کېږي الا ما قد سلام مگر مکه چې کوم دی حاضر شوی ان الله كان غفور رحيم یقینا الله بخښونکی مهربان بل یو زنانه ده هغه بل چا سره بنکاح کړه نو هغه رب العالمین فرمایي تاسو بنکاح سره نه اخلي چې د چرته غیر مسلم يهودي دغه به کولای شي هغه جدا خبره ده چې دا غلط طلاق کړی نو دا بچن کې ونیول ول محسنات دلته درې کې الفاظ پاک دامن راځي اصل راځي او واده والا من النساء زنانه الا ما ملکت مگر هغه چې مالکان د ایمانکم ساسو کې لاسونه کافرونو د لورو خزه ونیول هغه بل چا په نکاح کې تعالی جایز او جایدت تیر شي محمد رسول الله فرمایي خپل په باندې پردې پسې خبره وایي ما کتاب الله دا الله حکم دی پتاسو واحل لكم تاسو جائز ما وراء ذلكم اقوال دين نور اخوان تبتغوا شغلت وبخل مالون باندې محسنین بدش علی الله چې تاسو په دمنی اختیارون کې بوینه بوې لذت اخصن کې خوندونه مناله فما پس هغه چې تاسو نه پته واخصه منهن د دین نفقتهن دوی لور کې مہر چا دې مراد متعاده او عبد الله ابن عباس به قول منسوب کړي دي نه دا قول نه به رجوع کړي دا تاسو جائز دي ما وراء ذلكم ولكن آيات مجمل بين آياتنا کې تشریح غلې ده فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون استمناء باليد زنا لواتت وغيرها ده بين روا ده نفقتون ور کې دوی لراغ مہرونه د فریضه نوکم مقرر ولا جناح علیکم نشبتا اسمانه گناہ فيما پاسه کې جتا شو پیراجي من بعد الفریضه ورسره مقرر کېدو څه مطلب مہر یو لګ روپې ده او به لکه ورته تمہارا 500 سره راکا بالکل دا جایز ان الله یقینا الله کان علیما حکیما دې په یو د حکمتونو والا حکیم دا باندې په واقع د امور خبردار دی او الذي لا اعتراض على فارد او بکرون باندې څوک اعتراض نشي کولای العالم بالدقائق او وړو خبره باندې پویا د الله سماجی به حکمت دی ایوب اسلام ته لس کارونه جوړ کړی دی کدا چې دا جوړ به یو تقریر کړي ټول جهان به جوړ شوی وي خو چې رب العالمین دا نه جوړه کې بس دې کې د خپل حکمت دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم